ابو نزل تا مشر یو پروګرام په پروګرام کې واجب خبره کوله مشر ویلې ولګوره تاسو اندازه ولګوي خاوین نسوار کوي کور ولاد نسوار سره تعلق نه لري خاوین را ولاد سي دا توکدان بیا د بيد ډیره معافي دا توکدان د نسوارو ډکی دا داستا کور ولا صاف سترا در پرنځي ولي ولزخه والله قدر وکم چې پښتونخوا را پرېږدي دا زنانه څه پکې وایي منې بیا مشر واجب خبره وکړه اسی په ظاهره مذاق دی لیکن په حقیقت کې ډېره درنه خبره ده ویلې ولا د الله رسول فرمایي قرآن آیات نه دی د الله رسول فرمایي چې ستا جنت ستا د ادې تر قدمو لاندې دی د بابا در بریتو لاندې نه دی ویلي صحیح دا ګپه ده د بابا تر قدمو د بریتو لاندې نه دی ویلي د ادې تر قدمو لاندې ویلي دي بیا یې ویل ته تاسو اندازه ولګوئ یو بابا دی بل ادې دی بابا ډېر وفادار دی که ادې یو خاوین دی بل کور والا ده خاوین ډېر وفادار دی که کور والا یو خور د بل ورور دی تاسو اندازه ولګوئ ورور ډېر وفادار دی که خور یو زوی دی بل لور د اندازه ولګوئ لور ډېر وفاداره ده که زوی په دې خبرو زموږ یقین دی بیا به زه څنګه راولاړېږم چې دا خپله لور دا خپله خور به زه په جهالت کې پرېږدمه سبا به دا ودیږي بیا به بچاني بیا به کوري بیا به اولاد یې اشنه چې یوه زنانه تعلیم نه لري د هغه د اولاد پرورش تو پالنګه به څنګه او کومه زنانه تعلیم لري د هغه پرورش به څنګه کوي کم سے کم دومره خو چې زده کړي چې دا دوايي د په کور کې پرته ده د یوې میاشتې څه د دې ایکسپیري چې د هغه ډېر په لیکلی تاریخ په لیکلی دی یوه هغه زنانه تعلیم یې نه دی کړی راولاړه شو په دا خبره دا د تبې دوايي ده قرار یې کښني بچي ته ورکړه هغه شپږ میاشتې تېرې سوي ایکسپیر وله ستا څه فکر دی دا دوا به یې جوړ کړي که بیا نور پسې خراب کړي نو اوس کې تعلیم کړی وای نو نور یې نه پسې خرابوي د تعلیم دا به دا دوه مثاله مې درکړو یو هغه د سلایي مې درکوي یو می دا مثال درکوي نو موږ د زنانو د تعلیم قائل یو د قرآن او د حدیث په روشني کې